اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یو حدیث مبارک کی راضی مسند بزار یو حدیث نقل کړی دی. اربعه من الشقاوه، سلور سیزونه داسې دي چې دا د انسان د بدبختۍ علامات دي. سلور کارونه او سلور علامات داسې دي چې دا په انسان کې موجود شي، دا د انسان د بدبختۍ ذریعہ ګرځي. لومبی نمبر څه دی؟ جبود العين، د سترګو اوچوالی. د سترګو اوچوالی بعضې خلک چې نو ډېر لوی لوی حادثې پې راشي، د مخې ته د عشق خبرې د نبي علیه السلام راشي، د آخرت خبرې راشي، خو هېڅ قسمه د ده د سترګې نه اوښکه لاړه نه شي. دا د انسان د بدبختۍ علامت دی. نبي علیه السلام فرمایي چې کله یو انسان مخې ته د آخرت خبرې رالی، د الله خبرې رالی، د پیغمبر خبرې رالی، بل داسې خبره راله او د ده د سترګې نه اوښکه لا نړه، دا انسان دې په ځان باندې ویریږي. دا د بدبختۍ علامت دی. ځکه الله طرف ته جړل، د الله د یېرې د وجې جړل، دا خو ډېر لوی خوشقسمتي غواړي، ډېر لوی نصیب غواړي. نو د سترګو اوچوالی دا هم د انسان د بدبختۍ علامت دی. دویم نمبر نبی علیه السلام فرمایي قسوة القلوب، قساوة القلوب، سخوالی زړونو. لکه بعضې خلک وایي که نه یاره زما له سخت دی خو ډېر زیات. نه، د مؤمن مسلمان زړه چې دی دی به ترس وي، نرم به وي، پر چا باندې به لړزېږي، پر چا باندې به خفه کېږي، د زړه به سخت ني. نو سخوالی د زړه دا د انسان د بدبختۍ علامت ګرځي. الله دې زموږ له نرم کړي. نرمیږي زړه په څه باندې؟ د الله تعالی په ذکر سره، د الله په یاد سره. چې د انسان په زړه کې د الله ذکر وي، د الله یاد وي، په ژبه باندې ذکر وي، نو بیا د انسان په زړه کې نرمي پیدا کېږي. او کله غونډه کې د زړه د الله د ذکر نه غافله کېږي، نو بس بیا د انسان د زړه سختېږي او د الله د ذکر نه هم لرې کېږي، د مخلوق نه هم لرې کېږي، او بیا داسې یو شرمه غونډه، درنده غونډه دې جوړ شي. تاسو وګورئ که نه دې معاشره کې بعضې خلک ګناهونه کوي، هېڅ پروا نه، د لشل اوبو دپاره د بل مسلمان په مرۍ باندې چاړه کېږي، هېڅ پروا نه. دا ولې؟ دا حدیث کې راځي چې کله یو انسان ترمذي کې حدیث دی، ګناه وکړي او د هغې نه بعد توبه ونه باسي، د ده په زړه باندې الله تور داغ ولګوي، بیا بل بیا بل بیا بل، حتی تر دې پورې چې تور شي دا زړه یې بلکل تک تور شي. نو چې زړه تک تور شي نو بیا په ده باندې ګناه خبره، د ترس خبره هېڅ قسمه اثر نه کوي، بد اړک لږ شي. د دې له وجې نه په وړه وړه خبره باندې استغفار، وړه وړه خبره باندې الله ته توجه، توبه، دا پکار ده. الله دې موږ تاسو ټول له دې توفیق راکړي. عرض مې دا و چې قساوة القلوب چې دی دا د انسان د بدبختۍ علامت دی. دا سخوالی د زړه د انسان د بدبختۍ علامت دی. دوه نور هم دي. یو حرص د دنیا، نبي علیه السلام حدیث کې څلور ذکر کړي دي چې کله له ته د دنیا حرص راغی، بس بیا به ستا نه د خیر کار نه کېږي، هر وخت به د دنیا باندې نظري. او څلورم نمبر طول العمل، اوږده اوږده امیدونه. یو انسان ژوند لږ دی، امیدونه یې ډېر دي، دا به وکړم، بیا به دا وکړم، بیا به داسې وکړم، داسې به وکړم. دا اوږده امیدونه م انسان چې کوم دین غافله کي. ځکه بابا وایي بس که ای نادانه امیدونه دې را لنډ کا. اول لنډ میدان کې دا اوږدې رسۍ دی غړی، میدان لنډ دی او تا پکې ډېره لویه رسۍ روانه کړې ده. دغه شان دي ستا عمر لږ دی او تا پکې ډېر لوی پروګرام روان کړی دی، نو دې نه ځان بچ کړه.